حفظ کړي دا نمونه داخل بشي جنت ته. یعنې څوک که دغه 9 نوي نومونه حفظ کړي او یا یې ووایي. السلام علیکم آقا جان. وعلیکم السلام میرویس زوی. میرویس زوی ملا صاحب په مسجد کې و، سبق دې ووایه؟ و آقا جان ملا صاحب دلې و او سبق مو ووایه. ښه میرویس زوی درسونه مو څنګه دي؟ آقا جان درسونه مو ښه دي، امتحانونه مو پرون مو آخري امتحان خلاص وله او زه ډېر خوشحاله یم اوس ځکه چې آخري امتحانونه مو خلاص شوي دي. ښه زوی نو سږ کال به د خیره سره څومره نمره سې؟ شکر دی تر اوسه خو مې زه یوه نمره وم او اوس هم امید شته چې یوه نمره به سي د خیره سره. زه کوشش کوه چې یا ډاکټر سې یا انجینر سې. دغه 2 مسلکه زما ډېر خوښ دي. دا ارمان په زړه کې پاته دی. نو انشاءالله خدای ته امید شته چې دا ارمان به مې تره در سره کړي. انشاءالله تعالی ستاسو دا ارمان به زه هم حتما در پوره کوم او زما هم دغه 2 انتخابه دي، یا به ډاکټري وي یا به انجینري. زه ته کوشش کوه انشاءالله دا ارمان به مو هم پوره سي. موږ تا ته دعاوې کوو. ژوندی اوسئ آقا جانه چې تاسو په داسې حالت کې په ما باندې درس ووایه. ستاسو دا احسان به زه تر قیامته هیر نه کړم او زه خدای ته دعا کوم چې زما د مور او پلار د سر سایه هېڅکله زما د سره لرې نه کړي. زه دا خو د هر مور و پلار وظیفه ده چې د خپل اولاد ښه روزنه و پالنه وکړي او د هغه د تعلیم په فکر کې واوسي. خو دا بیا په اولاد پورې اړه لري چې خپله تعلیمي سویه څونه لوړولی سي او د خپل علم څخه څونه فایده چاته رسولی سي. او دا به دې هم اورېدلي وي چې وایي عالم سړی د میوه لرونکي درختې په شان دی. ښه میرویس مورې تا زما کورتۍ راوړه، زه بالا ځم. ښه مامور صاحب هغه مکتوب چې صادر کړي. و مدیر صاحب هغه مکتوب مې سهار ولېږئ. اوس د هغه د پیسو لیست جوړوم. بله خیر اوسئ، څه حال دی؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ الحمدلله. تاسو هم ښه یاست؟ و شکر دی ښه یو. و میرویس ښه دی او مکتب یې هم خلاص کړی دی. و اوس ښه تبریک درته وایو. پر 2 سترګو ولې نه درځو؟ سمه ده، پر 2 سترګو. نور کار و خدمت. سمه ده انشاءالله درځو د خیره د جمعې شپه. خدای مو غم مه راکوه، ژوندي اوسئ. آقا جانه یو څه پیسې مې پکار دي. امتحانونه مو څنګه سول؟ بس آقا جانه امتحانونه مو خلاص په پرون اخري امتحان.
زویه سږ کال به څو نمره سه د خیره هلاکه هغه جانه نه مګر نه بل میاشت څوم به سم که دې کوشش کړی نو هغه دې معلوم به سي د مامور زوی در سره دی و هغه جان را سره دی هغه ماته ډېر ځیرک هلک معلومیږي خورا د سبق سره مینه لري ټول عمر یې کتابونه په بغل کې وي بس خپل سبق وایي در ونو لاندې مې لیدلی دی چې بس ناستې سبق وایي د ماجد کې مې د ملا صاحب سره لیدلی دی په حجره کې سبق وایي خورا ځیرک هلک راته معلومیږي و هغه جان هغه بیخي تکړه دی ته میرویس به هم را سره ولاړ شي د واده ته به ورشو که څوم لار لرې ده مګر چې ور نه سو نو خو دوستان دې خوا به دی سمه ده خوښه مې ده میرویس جان هم به دا ډېر وخت نه دی تللی یو خوا ته د هغه درسونه چې وایي ښه دی دی به هم لاړ شي دا دوستان موستان به سره ووینو و ښه دی ساعت بیا هم تېر شي یا آغا جانه تاسو ولاړ سئ زه نه ځمه ځکه چې زما د کانکور امتحانونه را روان دي زه به کانکور امتحانونو دپاره تیاری ونیسم زه ولاړ به سو یو دوې درې شپې به وکړو بالا به ژر راسو یا آغا جانه زه نه ځمه زه په دا درسونه وایم د یو څو شپې به درسونه درته وایم خو دا کور هم یو څوک غواړي نو زه باید په کور کې پاتې شم نو چې میرویس څنګه خالد خانه ښه بخیر راسه کښېنه راسه جبه نوې موضوع در وښیمه پرېږده میرویس اوس خو هغې ازموینې هم خلاص شولې دا چې در اوسه کتابونه مخته پراته دي پرېږده دا ډېر درسونه څنګه دې نه خسته کوي ګرد عمر لکه د کتابونو وچینجئ په کتابو په پاڼه کې ورکې دا چې دی هغه به دې اورېدلي وایي چې د انسان تر ټولو ښه ملګری کتاب دی نو څه وکړمه یاره په دغه کتابو مې ساعت تېر دی ما ته باید د مکتب در درسو تر څنګ نور درسونه هم ووایو تر څو کانکور ته تیاری ونیسو او خلک باید علم زده کړي او نورو ته یې هم ور وښیي علم خو دریاب دی خلک وایي چې هر څونه نوي نوي کتابونه ګورې ته به داسې فکر کوې چې ما هېڅ شی نه دی ویلی خو بیا هم زما ستا کانکور را روان دی
اوسوې میرویسه دا خو دې ښه خبره وکړه درسونه به هم په څنګ کې وایو خو اوس راځه زه دې یو ځای بیایم ښه ولا زه هم خسته وم زما مور و پلار هم نن ولا الو وعلیکم السلام په خیر جوړ راغې او میرویس اما ها څه وخت میرویسه څه پېښه ده د چا تلیفون و میرویسه الو وعلیکم سلام تاسو څوک خبرې کوئ ښه تاسو اوس چیرې یاست شبخانه بس اوس موږ درځو میرویسه میرویسه سلام علیکم مور وعلیکم السلام مور نن تیش پخ کړي دي زه ډېر وږی یم پلار دې راسي نو خط مې پخ کړي چې بلې به په ګډه وخورو ښه هغه جان لا نه دي راغلی اسامه ده السلام علیکم هغه جان وعلیکم السلام څنګه یې میرویس زوی خیر راغلی راس هغه جان کښېنه مور ډوډۍ تیاره که دا د هغه جان هم راغلی ته ډوډۍ پرېږده پلار راسه زه خبره درته کوم سلام علیکم وعلیکم السلام څه چې ویله زما د خاله زوی په جلال آباد کې چاستېږي ټلیفون یې راکړی و زما د زوی واده دی د جمعې شپې ته به راسي میرویس خوارکی دې پیښې ډېر غمجن کړی دی که یې دغسې پرېږدم نو غمونه به یې اغېزمن کړي او په ناروغۍ به اخته سي زه باید ورسم او کور ته یې راولم میرویس خدای دې راوړي
خیر تکړه جوړ وروره ژوند په خیر یې جوړ وروره په خیر یې راځه کور ته خالده میرویسه ستا د مور پلار سره چې خدای پاک ښه وکړي دا د خدای پاک کارونه دي بس یوازې ته دعا ورته کوه ستا دعا ورته اړتیا لري اوکې خدای دې هغوی وبخښي خو ستا کور ودان چې ته ماته د زړه ډاډ راکوې میرویس جانه زه راغلی یم په تا پسې چې د ځان سره دې بوځم ته به د دې پیسې زما سره اوسې زه نه غواړم چې ته د دې پاتې شې او هلته به دې پام هم په بله وي یا خالد جانه زه نه غواړم چې په خپلو غمونو باندې تاسو غمجن کړم ستا کور ودان خیر اوسي ګوره میرویس وروره هلته به دواړه اوسېږو زما کور خپل کور وګڼه داسې ژوند کوه لکه خپل په کور کې چې دې کوئ میرویس نن څونه د خوشحالۍ ورځ ده او ته خو ابد یې یو ورځ دغسې ورځ و د مکتبه فارغه سولو او نن ورځ د پوهنتونه فارغه سولو او ته باید خوشحاله اوسې خالده کاشکې چې زما مور او پلار ژوندي وای ځکه چې دا د هغوی ستر ارمان و چې زما زوی به یو وخت تعلیم سر ته رسوي او د خلکو دپاره به خدمتګار جوړیږي او خپلې ټولنې او وروڼو ته به خدمت کوي خو زه باید اوس د هغوی ارمان ورپوره کړم او خپلو خلکو او ټولنې ته خدمت وکړم السلام علیکم ستړي مې سره وروره څنګه ښه جوړ وروره شکر دی فضل د خدای دی وبخښئ وروره دا د حاجي سردار محمد کور دی هو د هغه کور دی خدمت وایه وروره یو څو ورځې مخکې زه د لندن څخه رالم په لندن کې هلته حاجي محمد یو خط راکړی چې همدغه کور ته یې ورسو دغه پاکټ دی تاسې خپل پلار ته ورکړئ ته سره راځه چای راسره وڅښه نه وروره کور مو ودان بس ژوندي اوسئ هلته مې یو بل نفر په انتظار کې دی هغه ته ورځم دا ډېره بده ده وروره د کور مخ ته ولاړ یې چای نه وخورې راځه کور ته سره ولاړ چای راسره وڅښه زما پلار به مو ووینې نه وروره بس کور مو ودان مخکې مې هم درته ویل چې یو نفر راته په انتظار کې خو بیا هم چې چای یې سره څښلي وای ښه خوند به یې کړی وای نه وروره مننه ژوندی اوسې اوس ماته اجازه راکړئ د خدای په امان سلام مل شه خیر اوسې په مخه مو ښه لندن آقا جانه چیرې یې ماما لیک راستولی دی څه خبره ده زویه چنار یې راسه آقا جانه ماما لیک راستولی دی لندن څه ته راسه زویه راته ویې وایه څه یې لیکلي دي ښه لیکلي دي آقا جانه دعا سلام له طرفه د حاجي محمد و طرف ته د خپل ګران دوست حاجي سردار محمد ته موږ شکر جوړ او روغ یو ستاسې جوړتیا له لوی خدای جل جلاله څخه غواړو پس له سلامه که زما خورې خپلې زده کړې خلاصې کړې وي نو لندن ته به یې راواستوې زه یې ټول کار ورسموم فقط دی د پاسپورټ کار وکړي هغه جانه زه به د پاسپورټ کار وکړم ژر زما انډیوال پاسپورټ کار کوي زویه ویزه میزه هیله کوه په درد نه خوري پردی وطن څه کوې مسافري څه کوې هغه جانه زه خو د کار دپاره ځم او بیا دلته کومه دی کار کله شته زویه دا کار به خدای اسانه کړي ته ور مه خطا کوه ته بېغمه اوسه وطن به مو خدای جوړ کړي دا وطن تا غوندې ځوانانو ته ضرورت لري چې ته باید کار ورته وکړې په دې زحمت وکاږې یا هغه جانه زه نه پاتېږم
که ته اجازه راکوې که نه راکوې. په دې وطن کې څه پاته دي؟ د یوې خوا جنګ د بلې خوا بیکارۍ. سړی د ژوند په خوند نه پوهېږي. زویه زه هېڅ اجازه نه در کوم چې ته بل هېواد ته ولاړ سې. زه په نور څه نه پوهېږم. مخکې مې هم درته ویل چې اجازه راکوې که نه راکوې. خو ښه به دا وي چې اجازه راکړې او په خوشحالۍ باندې ولاړ شم. زه نه پوهېږم چې دا خالد ولې دونه د خارج شوقي سو. نه پوهېږم چې څه وکړم. سر مې نه په خلاصېږي. کاشکې میرویس ته ورسم هغه ته دا خبره وکړم ګوندې د هغه خبره ومني او راوګرځېږي زما خبره خې ونه منل. ښه نو قیوم جانه څونه کار مو لا پاته دی؟ انجینر صاحب یو هفته کار به لا پاته وي. ښه نو چیش ته له ضرورت لري؟ انجینر صاحب نور شي ته ضرورت نشته، خو د مزدورانو پیسې په کار دي او د ډوډۍ پیسې هم خلاص شوي دي. سیده هغه حسابونه مو دې ګرده خلاص کړو خو د مزدورانو سره ښه چلند کوئ. سلام علیکم اجازه ده؟ هو حاجي آغا دې خدای راولي. حاجي آغا ستړی مه سې. ستړی مه سې میرویس صاحب جوړ یې پسې دی راج ښه دی خیر راتی جوړ راځي. سلامت شپې ورځ په خیر دي. ته هم ښه یې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی مه سې راج ښه دی خیر راتی. حاجي آغا راځه مهرباني وکړه کښېنه. راځه خیر اوسې. حاجي آغا څنګه یاست؟ په کور کې خیریت دی کراري ده؟ شکر دی فضل د خدای دی. اجمله بل انجینر صاحب څه مو ویل؟ ته خو حاجي آغا ته چای در سره راوړه. پر سترګو سمه ده انجینر صاحب. حاجي آغا نور څنګه یاست؟ خالد څنګه دی؟ ولا شکر دی نور ښه یو خو د خالد له لاسه ډېر په تنګ یم. ولې حاجي آغا څه خبره ده؟ خدای دې خیر کړي. سلام علیکم انجینر صاحب. انجینر صاحب زه به درسره ولاړ شم او پاته کارونه به وکړم. هغه سیده بیا ما ته وروسته خبرې سره کوو. دواړو سترګو بیا وروسته زه راځم. سیده تاسو په اجازه د خدای په امان. د خدای په امان. ښه نو حاجي آغا ولې ورسه په تنګ یې؟ څه خبره ده؟ یو څو ورځې مخکې ماما خط ورته رالېږلی و لیکلي دي چې لندن ته راسه نو دی اوس وایي چې زه ځم. ته پوهېږې میرویسه چې خالد زما یوازینی زوی دی او زه نه غواړم چې د ما څخه لرې شي. ښه نو حاجي آغا زه باید اوس څه وکړم؟ میرویسه خالد ستا ډېر نږدې ملګری دی ته ورته ووایه ګوندې خدای دا ستا خبره ومني او د راتګه څخه راوګرځېږي. داسې خلک د وطن او ملت هیڅ پروا نه لري نو د ملګري خبره به څنګه ومني؟ هغه چې د پلار خبره نه مني او د خپل وطن په غم کې نه دی د آبادۍ په اړه فکر نه کوي زما خبره به ومني. میرویسه ولې داسې په فکر کې ولاړلې څه فکر کوې؟ حاجي آغا بس ته اوس بېغمه اوسه زه دا اوس ټلیفون ورته کوم راغواړم یې خبرې ورسره کوم. نو که دې دا کار وکړي او دی دې د تګه سره وګرځوي نو زه به دا ستا احسان هېڅ وخت تېر نه کړم. نه حاجي آغا په دې کې د احسان څه خبره ده؟ نو اوس ما ته اجازه راکړه میرویس جانه زه ځم. خو اوس موږ دستي د غرمې ډوډۍ خورو پاتې شه د غرمې ډوډۍ به وخورې بره به ولاړ سې. بس خیر اوس اجازه راکړه چې ځم ناوخته کېږي. درځه بس ته مه راسره زه زحمت نه کړم. درځه خیر اوسې بس د خالد په باره کې هېڅ فکر مه کوه انشاءالله زه خالد ته وایم راغواړم یې شرف وکړو. تشکر. چې دا خالد ته ځان ورو چې دی چیرې دی؟ بلې خالد السلام علیکم. ستړی مه سې په خیر یې جوړ روغ یې شپې ورځ په خیر دي؟ شکر دی خیر اوسې مان سلامت شه. چیرې یې؟ ښه 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 بس صحیح ده هلته کښېنه زه درځم ستا سره یو څه کار لرم. صحیح دی ډېره ډېره مننه خیر اوسې خدای په امان.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالده جوړ په خیر یې؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ تکړه سره کښېنه. چیرې وې خالده؟ ډېر خواشینی راته معلومېږي، څه خبره ده؟ یاره میرویسه خواشینی نه یم، خو را روانه اونۍ کې غواړم چې لندن ته ولاړ شم، خو پلار اجازه نه راکوي. لندن ته؟ لندن ته د څه دپاره ځې؟ یاره میرویس هلته د کار دپاره ځم، هلته هم پیسې دي هم مزې دي، دلته په دې ملک کې دلته څه شته؟ ولې؟ د خپل ملک سره مینه نه لرې؟ ګوره خالده، دا وطن زموږ مینه ده، دا وطن زموږ معشوقه ده، په دې وطن کې ما او تا خاړپوڅې کړي دي، دا وطن موږ او تا روزلي یو. خیر دی که اوس دا وطن خراب دی، سبا به آباد سي، خو دا وطن پوهانو ته ضرورت لري چې خپل د قلم په زور یې آباد کړو. ګوره خالده، دا وطن موږ په ډېرو قربانیو آزاد کړی دی، په دې وطن کې موږ ډېر شهیدان لرو، ډېرې کونډې پاتې سوي دي، دلته ډېر یتیمان پراته دي، خو هره کونډه نه، ځینې کونډان یې داسې دي چې فقر کوي، یتیمان فقر کوي زموږ ته، یو ته لاس ولاړ دي چې موږ ته فقر راکړه، بل ته ولاړ دي چې موږ ته فقر راکړه. که موږ او تاسو دغه هېواد ودان نه کړو، دغه زیربناوې چې ورانې سوي دي، دغه مکتبونه چې ورانې سوي دي، که ما او تا دغه ودان نه کړو نو دا به څوک ودان کړي؟ او ستا په رقم هر ځوان چې د انجینرۍ پوهنځۍ څخه فارغه سي او دی وغواړي د اروپا ته ولاړ شي د عیش و عشرت دپاره. ته ولې نه پوهېږې؟ هره پیغله هر ظلمۍ مو په توره په لاس میدان ته راوتلي او په لوی قیمت یې دا هېواد آباد کړی دی، او که ته دا وطن داسې پرېږدې نو دا هېواد به څوک آباد کړي؟ ګوره د دې هېواد په اقتصاد باندې ما او تا ته ښوونه او روزنه راکړه سوې ده. په دې هېواد کې د احصایې له مخې که ته فکر ورته وکړې پر هر شاګرد باندې د میاشتې 3000 افغانۍ مصرف کېږي، د دغو نه کوچنیوالي څخه بیا ستا تر دغه عمر پورې تر انجینرۍ پوهنځۍ پورې په تا باندې دونه مصرف سوی دی. ګوره خالده، تر څو دغه د ولس بچان همدغه ولس همدغه ټولنې ته خدمت وکړي. ولې چوپ یې؟ ولې څه نه وایې؟ د وطن آبادول باید حکومت وکړي، زه یې ولې وکړم؟ حکومت څوک دی؟ حکومت خو زه او ته یو، زه او ته لوی قوت یو، په دې شرط که ما او تا لاسونه سره یو کړو او سره یو ځای سو او یو موټی سو. ګوره خالده، دا غریب ملک باید د دې غیرتي بچانو په واسطه باندې آباد او جوړ سي، او د دې هېواد د اقتصاد په واسطه باندې چې ما او تا ته ښوونه او روزنه راکړه سول او ما او تا انجینران جوړ کړلو، اوس نو باید ما او تا و دې ټولنې ته خدمت وکړو او دا ټولنه آباد کړو او جوړ یې کړو. دا هېواد د ډېرو مودې راهیسه غمیزو متاثره کړی دی، باید د دې هېواد بچان سره یو موټی سي او دا هېواد د نړۍ د پرمختللو هېوادو په قطار کې ودروي. که ته د خپل علم په واسطه باندې دا هېواد ودان کړې نو دغه ملت او دغه ټوله ټولنه به ستا د احسان پوروړې وي. ګوره خالده، په دې خدمت په دې قوم او ملت ټول د احسان پوروړی سي او دا خدمت په دې د تاریخ په پاڼو کې په زرینو کرښو وکښل سي. خو ته باید اوس د لندن د تګ څخه خلاص واخلې. ته پوهېږې چې زما مور او پلار خو مړه سوي دي، نو زه بې تا اوس څوک لرم یاره؟ که ته هم لاړ سې نو ما به چاته پرېږدې؟ ګوره میرویسه، زما ستا سره واده، زه پاتېږم لندن ته نه ځم او خپل هېواد ته به خدمت کوم، تر هغه وخته به خدمت کوم چې زما په بدن کې ساه وي. ستا کور ودان چې زما خبرې دې ومنلې او زما خبرې دې پر ځمکه باندې ونه غورځولې. ستا هم کور ودان، زه دې د وطن په قدر پوه کړم. د ښاغلي جهاني صاحب هغه شعر دې اورېدلی دی چې وایي دا وطن مې د بابا په قباله دی، که پنشیر دی که واخان دی وطن زما دی، هر لویشت مې د نیکه او بابا کور دی، پر هر ګام باندې لحد او کفن زما دی.